د فزیکس یو اوږد تاریخ ته یوه لنډه کتنه. د فزیکس په حساب موږ معلوم تاریخ په دریو غټو برخو ویشلی شو: Ancient times یا لرغونی وخت، Middle ages یا منځنی وخت، او Modern times یا اوسنی وخت. د فزیکس معلوم تاریخ څه کم او زیات 3000 کاله پخوانی دی، کم چې په دې ټایم لاین یا د وخت په کرښه باندې ښودلی شوی دی. په کیڼ لاس باندې دا شروع کیږي د مسیح نه 1000 کاله وړاندې، او په ښي لاس باندې دا د وخت کرښه ختمیږي په ننني دور یا په 21مه پیړۍ. د 1000 قبل مسیح نه یا 1000 BC نه واخلي تر 410 یا 5مه پیړۍ پورې دې ته وایي Ancient times یا لرغونی وخت. 410 یا 5مه پیړۍ په دې وجه چې دا د رومن امپایر د ختمېدو کال دی. د دې نه پس چې په یورپ باندې کم دور شروع شو هغې ته وایي Middle ages، او دا وخت وچلېده تر 14مې پیړۍ پورې یا 1543 یو داسې کال دی چې موږ یې په دغه ځای ختمولی شو. دې وخت ته وایي Middle ages. دې ته یورپ Dark ages هم وایي یا د تیارو وخت. د دې نه پس تر نن دوره پورې دغې ته وایي Modern ages یا Modern times. په لرغوني وخت کې د 600 BC نه تر 200 BC پورې دې ته د Ancient Greek یا د لرغوني یونان دور هم ویلی شي. دا هغه دور دی کوم چې د فزیکس په تاریخ کې ډېره غټه ونډه لري. په دې دور کې ډېر غټ ساینس پوهان، میتھمیټیشنز او فلاسفران پیدا شوي دي، فلسفیان. په دې ټولو کې د ټولو نه اغېزناک نوم هغه ارسطو دی، کوم چې 300 کاله د مسیح نه مخکې تیر شوی دی. د ارسطو د ساینس لیمونونه او د ساینس خیالونه د هغه نه واخلي تر د 15مې یا 14مې پیړۍ پورې منل کېدی. دا دور 2000 کاله اوږدوالی لري. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د ارسطو خیالونه څومره اغېزناک وو. هغه په ډېرو میدانونو کې کار کړی دی، خو تر څو پورې او ډېر څیزونه د هغه ټیک نن هم ټیک دي، خو تر څو پورې چې د فزیکس د لیمونونو او تیوریګانو تعلق دی نو هغه ټولې غلطې وي. خو بیا هم د هغه د دور نه واخلي 2000 کالو پورې دا تیوریګانې خلکو منلې. د دې یو خاص وجه ده، خو د دې نه مخکې چې موږ هغې وجې ته راشو، دا 1543 دا کال دا ولې د ماډرن ایج یا د نوي دور د شورو کال ګڼلی شي. دا هغه کال دی کله چې کوپرنیکس یو کتاب چاپ کو. دا کوپرنیکس دی، کوپرنیکس. په هغه کتاب کې په 1543 کې د یو کتاب چاپ کو چې په هغې کې هغه په لومبي ځل د ارسطو یو تیوري چیلنج کړه. هغې ته یې پتون ووهو، او هغه تیوري د یونیورس په باره کې یا د ځمکې په باره کې د ارسطو تیوري وه. د ارسطو تیوري دا وه چې ځمکه
د یونیورس مرکز دی یا منځ دی او ټول ستوري او سپوږمۍ د ځمکې نه چاپیره تاویږي. کوپرنیکس دغه تیوري ونه منله ځکه چې په هغې کې کوپرنیکس ته ستونزې ښکارېدې. کوپرنیکس هغه تیوري بدله کړه او ویل چې نه، ځمکه د نورو سیارو غوندې یو عامه سیاره ده او د لمر نه ګرد چاپېر ګرځي. د هغې نه پس ګیلیلیف په همدغه دور کې ګیلیلیف د هغه تیوري راواغېسته د کوپرنیکس او د یو دوربین دا ګیلیلیو دی او د خپل دوربین په ذریعه هغه د اسمان د ستورو او د سیارو ډیر په غور کتنه وکړه او د ډیر په غور کتنې نه بعد هغه دا ثابته کړه چې کوپرنیکس صحیح وي او ارسطو غلط دی. د هغې نه پس نیوټن چې هغه هم د دغه دور سړی دی، هغه په یوازې سر د فزیکس داسې تیوریګانې او لیمونونه ورغول کوم ته چې لاز اف موشن یا د خوځښت قانونونه وایي. دا قانونونه داسې وو کوم چې د تجربو او د کتنې سره پوره سمې خوړو. نو 1543 کوم چې د کوپرنیکس د کتاب د چاپ کېدو کال دی، د ماډرن ټایمز یا د نوي دور د شروع کال دی. دا هغه کال دی یا دا هغه دور دی په کوم کې چې ساینټیفیک میتھډ یا د ساینسي تګلارې شروع هم وشوه او دغه شروع د ګیلیلیو نه وشوه. ګیلیلیو دا خبره وکړه چې هیڅ یو ساینسي تیوري د منلو وړ نه ده تر څو پورې چې هغه د کتنې سره یا د تجربو سره سمې نه خوري. یعنی ګیلیلیو په لومړي ځل تجربه، کتنه، ابزرویشن، د جندون مشاهده دا د ساینس بنیاد وګرځاوه. د ارسطو اغیزه ولې دومره ډیره وه؟ د هغې وجه دا ده چې کله په 410 کې رومن امپایر ختم شو، نو په یورپ کې د مذهب واکداري شوه. واک اختیار د مذهبي مشرانو په لاس راغی. د بدقسمتۍ نه یا خوشقسمتۍ نه د ارسطو ځمکمنځي ماډل په کومه کې چې ارسطو وایي چې ځمکه د یونیورس په منځ کې ده او هر یو څیز د ځمکې نه چاپیره تاویږي، دی د مذهبي خلکو د عقیدو یا ګروهو سره بیخي ډډه لګوله چې ځمکه د یونیورس منځ شي، نو د دې سره انسان هم د یونیورس منځ شي. او دغسې د مذهبیانو دا عقیده چې د انسان ژوند یو ځانګړې موخه لري د دې ماډل سره ډیر سمې خوري. د عامو خلکو نه واخلې تر پوهنځیو او پوهنتونونو د استادانو پورې هر کس د ارسطو تیوریګانې په پټو سترګو منلې. مذهبي واکدارانو چاته دا اجازت نه ورکاوه چې د ارسطو په ویناګانو او تیوریګانو باندې شک وکړي. که چا به د هغه په تیوري باندې شک وکړو، د مثال په توګه که یو سټوډنټ به راپاڅېدو او تپوس پې وکړو، نو استاد به کتاب بند کو او په انګریزۍ کې یو خبره ده چې اوس هم مشهوره ده، استاد به ویل the master has spoken. مطلب یې دا و چې ته د ارسطو نه زیات پوهېږې څه. حالانکه نن موږ ته پته ده چې د ارسطو دغه ټولې تیوریګانې تر څو پورې چې د فزیکس تعلق دی، د ساینس تعلق دی، هغه ټولې غلطې وي او بیخي غلطې وي. کومو خلکو چې دا هڅه کړې وه چې په ارسطو په تیوریګانو باندې شک وکړي، نو هغوی یا شړل شوي وو او یا وژل شوي وو. دا لوبه روانه وه چې په 1543 کې کوپرنیکس
د منځي ماډل لیمون ورکه. د دې مطلب دا شو چې ځمکه د نورو سیارو په شان یو عامه سیاره ده او خاص نه ده. نو که ځمکه خاص نه ده نو په هغې اوسېدونکي خلک هم خاص نه دي. د دې سره د انسان ځانګړی حیثیت په یونیورس کې د لاسه ځي. کوپرنیکس دا کتاب د خپل مرګ په شیبو کې چاپ کو او دغسې د مذهبي واکدارانو په لاس ورنه راغی. خو چا چې دې خیال له اکسپریمنټل یا د کتنې بنیادونه ورکړه هغه ګالیلیو دی. ګالیلیو د خپل دوربین په مټ دا ثابته کړه چې کوپرنیکس صحیح وایي او دغسې د مذهبي واکدارانو سره پرېوته. ګالیلیو لومبی سړی دی چا چې د نوي دور فزیکس ته خټه لوټه برابر کړه او هغه داسې چې هغه وویل چې که یوه تیوري د کتنې یا ابزرویشن سره سمې نه خوري نو هغه د منلو وړ نه ده. هغه تیوري چې د کتنې سره سمې خوري هغه د منلو وړ ده. معنا دا چې د ساینټیفیک میتھډ بنیاد یې کېښودو. نو په دې ویډیو کې تاسو دا وکتل. په دې لنډ تاریخ کې زما مطلب دا و په دې لنډ تاریخ کې موږ دا وکتل تجربه یا ابزرویشن یا کتنه دا بنیادی ده او دا کار ګالیلی وکړو. observations کتنه تجربه هغه تیوري صحیح ده چې د observations یا کتنې سره سمون خوري. تیوري غلطه ده چې د observation سره ډډه نه لګوي. د دې مطلب دا شو چې هغه خبره ساینټیفیک ده کوم چې مونږه د کتنې یا تجربې په مټ غلطه یا صحیح ثابتولی شو. د دې نه دا معلومه شوه چې په ساينس کې اتھارټي هیڅ حیثیت نه لري. که یو سړی هر څومره لوی سړی دی تر څو پورې او هر څومره اغیزه لري تر څو پورې چې د هغه تیوري د ابزرویشنز یا د کتنې سره سمې نه خوري نو غلطه ده. نو دا په لومبي ځل ګالیلیو دا وکړو چې هغه ساينس د واکدارانو د لاسه آزاد کړ چې په ساينس کې اتھارټي یا واکدار نشته. که واکدار دی نو هغه ابزرویشنز دی یا کتنه ده.